بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلم د یو بل نوي کلاس سره، او دا کلاس چې مې کوم راوړی دی دا مې ستاسو د خوښې کلاس راوړی دی. په دې کلاس کې ما سره د انګلیش ګران ټکي دي، ډیر اهم ټکي دي او د انګلیش بنیادي ټکي دي. د دې کلاس شروعات به کوم د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ، او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ، او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکړم. ګورئ، اولنی ټکی چې ما سره کوم دی sit down، کېنه. که تاسو چاته وایئ چې کېنه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ sit down. او بیا د دې اپوزیټ چې کوم ټکی دی stand up، یعنی پاسه، کېناستل وي او بیا پاسېدل وي. stand up، پاسه، ودرېږه یعنی. بیا دی بیوټیفول. بیوټیفول خو تاسو پیژنئ چې ښکلي ښایسته ته وایي که نه، بیوټیفول ښکلی. بیا د دې اپوزیټ چې کوم دی اګلی. اګلی وایي بدرنګ ته، بدصورته ته، اګلی بدرنګ. بیا دی فرینډ. فرینډ وایي ملګري ته، فرینډ ملګری. سافت، نرم، سافت نرم. بیا دی هارد، سخت، یعنی کلک، سخت. صحیح ده؟ هارد، سخت. هیوج، غټ یا اوږد. هیوج، غټ. بیا دی شیملیس، بې شرمه. په چا کې چې شرم حیا نه وي هغه ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ شیملیس، بې شرمه. نیور، کله هم نه. زه هلته کله هم نه ځم. د کله هم نه دپاره تاسو په انګلیش کې استعمالولی شئ نیور. آلویز، همداسې، همیشه. زه هلته کې همداسې ځمه یعنی همیشه ځمه. آلویز، همیشه. things، شیان، څیزونه. things، شیان. ډرایو، چلول، د ګاډي چلول دي، دې ته وایي ډرایو. ډرایو، چلول. ډینجر، خطره. ډینجر، خطره. برین، دماغ. د خپلو دماغو نه کار واخله، د خپل برین نه کار واخله. صحیح ده؟ برین، دماغ. کیچ، نیول. هغه کیچ ونیو، هغه کیچ مسک. کیچ وایي نیولو ته. صحیح ده؟ سټرګل، محنت کول، خواري کول. سټرګل، محنت کول. لون، قرض. د چا نه څه څیز قرض اخیستل، روپۍ اخیستل یا بل څیز قرض اخیستل، دې ته په انګلیش کې وایي لون. انفارمیشن، معلومات. ماله څه معلومات راکړه، یار د دې څیز په باره کې ماله څه معلومات راکړه، د دې څیز په باره کې ماله څه انفارمیشن راکړه. دغه معلوماتو ته تاسو ویلی شئ انفارمیشن. کنډیشن. کنډیشن وایي حالت ته. مونږ وایو که نه چې د دې څیز حالت ښه دی، د دې څیز حالت خراب دی، نو دغه حالت ته تاسو ویلی شئ کنډیشن. اویرنس، پوهاوی. اویرنس، پوهاوی. ینګ، ځوان، جوان. ینګ، ځوان، زلمی. اولډ، زوړ، بوډا. اولډ، زوړ. ډرینک، سکل. د اوبو چې کوم سکل دي دې ته تاسو ویلی شئ ډرینک. یور سیلف، ته پخپله. یور سیلف، ته پخپله. مای سیلف، زه پخپله، یعنی ته پخپله هلته لاړ شه، زه به پخپله هلته لاړ شم. د ته پخپله دپاره تاسو ویلی شئ یور سیلف،
او د زه په خپله دپاره تاسو ویلی شئ myself زه په خپله. پاپولر نامتو مشهور پاپولر نامتو. سپیشل ځانګړی یعنی دا سیز په ځانګړې توګه ستا دپاره دی دغه ځانګړي ته تاسو ویلی شئ سپیشل. something څه ناڅه یار ته چې هلته ځې نو ګورې ماله ضرور څه ناڅه راوړه د دغه څه ناڅه دپاره تاسو ویلی شئ something. which کوم یو ستا خوښ دی د دغه کوم دپاره تاسو ویلی شئ which. important ضروري زما ډیر امپارټنټ کار دی یعنی زما ډیر ضروری کار دی. صحیح ده. send لیږل چاته څه څیز لیږل مونږ وایو که نه چې دا میسیج ما هغه ته سینډ کړه یعنی دا میسیج ما هغه ته ولیږه. او بیا ورپسې ټکی دی ریسیو وصولول ترلاسه کول. صحیح ده. ما میسیج ریسیو کو ما میسیج ترلاسه کو. anyone هر یو anyone هر یو. many ډیر many ډیر. also هم یعنی زه هم او ته هم د دغه هم دپاره تاسو ویلی شئ also. every day هره ورځ زه هره ورځ کلاس اخلم زه every day کلاس اخلم. prepare تیارول زه هره ورځ کلاس تیاروم یعنی زه ستاسو دپاره هره ورځ کلاس تیاروم دغه تیارولو ته وایي prepare. everything د everything مطلب دی هر څه چې هر څه وي ما ته قبول دي منظور دي. everything هر څه. way لار دا په کومه لارو باندې چې مونږه ګرځو که نه دغې لار ته په انګلیش کې وایي way. possible ممکن دا کار ممکن دی دا کار ممکن نه دی یعنی دا کار پاسیبل دی دا کار ممکن دی. صحیح ده. او ناممکن ته بیا وایي چې ممکن نه وي امپاسیبل ناممکن یعنی ممکن نه دی کیدی نشي امپاسیبل دی. another بل ما زما دپاره یو بل کلاس تیار کا یعنی زما دپاره یو another کلاس تیار کا. صحیح ده. نوټس خبرتیا ته چې کله راځي ما ته خبرتیا راکه ما ته نوټس راکه. avoid ډډه کول د یو څیز نه لرېوالی کول ډډه کول څنګ کول. صحیح ده. دې ته په انګلیش کې وایي avoid. necessary ضروري. marry واده کول. divorce طلاق. decision فیصله یعنی دا فیصله ډیره ګرانه ده دا فیصله ډیره اسانه ده نو فیصلې ته تاسو ویلی شئ decision. بل ټکی چې کوم دی هغه دی میجیک وایي جادو ته. میجیک جادو به تاسو پیژنئ که نه. او بیا ورپسې دی میجیکن وایي جادوګر ته. یو جادو وي او بل جادوګر وي څوک چې جادو کوي دته په انګلیش کې وایي میجیکن جادوګر. مومنټ وایي شیبې ته یو ساعت ته. مومنټ شیبه یو ساعت. سنګل یو زه یو یم زه سنګل یم یوازې یم. بیا دی کپل وایي جوړې ته. زه یوازې نه یم مونږه جوړه یو نو که تاسو جوړه یې تاسو ویلی شئ we are couple یعنی مونږه جوړه یو. او چې سنګل یې بیا خو ظاهره خبره ده چې وایي به I am single یعنی زه یوازې یم سنګل یم. صحیح ده. ګیف ورکول چاته څه څیز ورکول دې ته وایي ګیف. ریوارډ بدله الله دې تعالی د دې بدله درکړي. تاسو سره څوک څه ښېګړه وکړي
او تاسو هغه ته وایي چې الله دې تعالی د دې بدله درکړي، نو د دغې بدلې دپاره تاسو ویلی شئ ریوارډ، بدله. ایډوایز، مشوره. یار ته د هغه سره د دې په باره کې مشوره وکړه چې دا کار څنګه دی، ته د هغه سره ایډوایز وکړه. نیر، نږدې. نیر، نږدې. اوی، لري. هغه ماته نږدې دی، هغه ماته نیر دی، او هغه زمانه لري دی، یعنی هغه اوی دی، اوی لري. وانټ، غوښتل. وانټ، غوښتل. کمپلیټ، پورا، مکمل. کمپلیټ، پورا. فایر، فایر وای اور ته، صحیح ده، فایر اور. پرابلم، مسله. پرابلم، مسله، خنډ. پیس، پیس وای ټوټې ته، د یو څیز ټوټه وي، ټوکړه وي، دې ته تاسو ویلی شئ پیس. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی سکسس. سکسس وایي بریالیتوب ته، صحیح ده، بریالی، کامیاب. سکسس، بریالیتوب. بیا ګورئ د کلاس د اخیرني ټکو ته راځو. اخیرني دوه ټکي ما سره پاتې شو. هول، WHOLE، هول. د هول مطلب دی ټول، صحیح ده، ټول، هول. او دې سره چې بیا بل کوم ټکی دی هغه هول دی، خو دا دی HOLE، دا وایي سوري ته، یعنی په یو څیز کې سوری وي، تاسو هغې ته دا هول ویلی شئ. هم په دې ځای باندې د نن ورځې د کلاس اختتام کوو. زمونږ د نن ورځې کلاس هم په دې ځای باندې پای ته رسي. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډېره اوکیبلري زده کړې وي، ستاسو په اوکیبلري کې به ډېر ښه والی راغلی وي. که ژوند وي زه به راځمه ستاسو دپاره به داسې بل نوی کلاس راوړمه، د بل نوي کلاس سره به راځمه. ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.